ورور دی د کونړ اوسېدونکی دی فضل الرحمن نومې دی او هغه سره ډېر زیات شوی ډېر زیات ظلم ورسره شوی دی. کرکټ بورډ ته پکار دی چې دغه هلکانو سره دا کوم ظلم چې کېږي او ظلم بند کړي. د دې ورور دغه درد او فریاد درته شریکوم مکمل ویډیو راسره وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. افغانستان کې یو ډېر غټ ټرین پروت دی. د ورور د زړه حال درته شریکوم چې ابوالورز هغه سره کومه واقعه شوې ده د افغانستان په ګریډ 1 کې په ګریډ 2 کې په کلب لیول کې چې هغه د کونړ د سایډ نه کومې لوبې کړې دي کوم بهترین پرفارمنس شو کړی دی دغه څومره چې افغانستان کرکټ بورډ روان دی همدغه افغانستان په دغه ځوانانو باندې روان دی. وایي د مور په ګډه کې څوک نه استاد کېږي همدغه ده چې مور په ګډه کې چا سم نه زده کړي. راشد خان که وګورو محمد نبي که وګورو د افغانستان څومره سټاران دي او همدغه افغانستان کلب لیول کرکټ یې کړی دی ګریډ 1 ګریډ 2 یې کړی دی بیا انډر 13 ته تللي دي 16 ته تللي دي 19 ته تللي دي بیا 18 ته تللي دي فرست ټیم ته تللي دي. ورور د زړه ډېر دردونکی حال سره شریکوم فضل الرحمن نومېږي د کونړ سره تعلق ساتي. فلحال په ننګرهار کې په جلال آباد کې اوسېږي او د ګریډ 1 د ګریډ 2 نه د کلب لیول نه چې فضل الرحمن ورور څومره ښایسته پرفارم شو کړی دی هغه پرفارم بالکل مستحق دی چې افغانستان کې ډېر غټ ټرین پورټ دی. که موږ تاسو وګورو که نه نو د دنیا نور ټیمونه چې څومره دا کمزوري ټیمونه دي آیرلینډ شو زمبابوې شوه کینیا شوله داسې نور ټیمونه چې دي دوی د افغانستان نه مخکې راوتي دي خو افغانستان ته که موږ وګورو د هغې نه ډېر زیات ښه دي آی سی سی په رینکینګ کې په ټاپ 12 کې په ټاپ 10 کې ماشاءالله هغه راغلي دي افغانستان ټیم پکې شته موجود دی پکې. همدغه چې په افغانستان کې یو نیچرلی قدرتي ټرین پروت دی او نیچرلی ټرین په افغانستان کې پروت دی چې الله پاک په دغه ټرین په افغانستان له په بالینګ کې مور کړی دی په بیټینګ کې مور کړی دی په هره شعبه کې افغانستان کې دغه ټرین شته دی په ټول افغانستان کې چې څومره خلک دي قدرتي ټرین په افغانستان کې موجود دی. او د دې ورور یو ویډیو هم درسره شریک کوم د زړه درد د زړه حال درسره شریک کوم چې دغه ویډیو مخکې شریک کړئ چې دغه ورور سره چې څومره ظلم شوی څومره زیاتی شوی دی چې دغه ورور سره دغه ظلم بند شي زیاتی بند شي دغه یو مستحق دی د یو ټیم مستحق دی هغه چاته حق ورکړي چې هغه په داخل د افغانستان کې کرکټ کړی په داخل د افغانستان کې هغه یو پروفایل یې هغې مطلب د اس ال ګریډ 1 سره د کلب لیول ټول ریکارډ هلته پروت دي هغه حق کس ته باید حق ورکړل شي چې کم کس په افغانستان کې کرکټ کړی افغانستان دپاره کړی افغانستان شپږیزې لوبولي افغانستان ګریډ 1 ګریډ 2 کلب لیول ټول کرکټ یې کړي نو هغه کس ته باید دغه ورکړل شي. دغه یو لوبغاړی په تقریبا 15 کالو کې جوړېږي خواري وکړي وکړي او بیا هغه خوارۍ نه وروسته هم چې هغې سره بې عزتي کېږي او هغه بالکل مستحق ودی وځي او هغې سره زیاتی کېږي نو دلته بیا سړی ډېر خفه شي. د فضل الرحمن صاحب دغه یو شارټ درسره شریک کوم د هغې نه وروسته بیا د هغې ویډیو وګورئ. یو په دغه سیالیو کې ما خپل لاسته راوړنې لرلې دي او په خاورې سره مې دغه سیالۍ ترسره کړې دي نو دا چې موږ ته حق نه راکول کېږي او د کرکټ بورډ یو ډول ظالمانه کړنه ده چې 9 سیالۍ ترسره کړې وي چې 5 په کلب لیول 2 په ګریډ 2 او 2 هم په ګریډ 1 کې چې په ټولو سیالیو کې ما 448 منډې جوړې کړې دي. ټولو سیالیو کې زه یوازې یو وار سوځېدلی یم. ملګرو د ورور دا خبرې تاسو واورېدلې فضل الرحمن د خپل نوم دی کونړ سره تعلق ساتي د هغه په کلب لیول باندې مطلب 448 سکور یې کړي دي 9 میچونو کې تقریبا حساب چې وکړي 9.8 اوریج تقریبا 50 ته اوریج رسیږي دا ډېر کافي غټ اوریج دی نو 50 اوریج د دې ورور دی ډېر غټ اوریج دی په کلب لیول کې میچونه کړي دي ګریډ 1 کې کړي دي ګریډ 2 کې کړي دي د بهر ملک نه یو کس راشي مطلب د دوبۍ نه راشي د بلز نه راشي د افغانستان کې ریکارډ نه لیس اے ریکارډ نه د ګریډ 1 ریکارډ نه د ګریډ 2 ریکارډ نه کلب لیول ریکارډ نه پرفارمنس هم نه او هغه ډایرکټ په یو ټیم کې سلیکټ کېږي هلته د خپل افغانان نه سلیکټ کېږي دلته به افغانان مایوسه شي او ډېر زیات خفه شي. نو دغه ورور دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټول ملګرو ته ورسېږي او خاص کر کرکټ بورډ ته ورسېږي دغه ملګري سره دغه ورور سره کم ظلم شوی کم زیاتی ورسره شوی چې دغه زیاتی بند کړي او یو ښایسته معاشره د افغانستان په دغه کرکټ کې جوړه شي چې چا که ټرینډ وي هغه رامخکې کړي چا که ټرینډ نه وي وروسته کړي. اوس ته تاسو ته یم چې افغانستان کرکټ بورډ چې کوم انډر 19 ټیم بوی دی ورلډ کپ له هغه څومره کمزوری ټیم تللی دی خو دغه د واسطو ټیم دی دغه شان هغه بیا وګوره افغانستان ټیم په 90 سکور باندې وشو ابل په 10 سکور باندې وشو. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ د الله په امان.